ناجوړي دې ختم شو نو خدا ناجوړي د برشور درته پیدا شو افغانستان دې بیا بیا یې ګرده ما لکه بې غیرته مولوي صاحب ما خالد خلکو ته څښتونه ورکوي دا سید دا نو سید چیرې رښتیا وایه دا دی د برشور کینګ د برشور خان فضل خان دا دی ډېر ټیم بعد زما په ویلاګ کې راغلی سو 2019 کې هغه ټیم کې موږ ویلاګ جوړ کړی و څنګه خو هغه د کیسه مې نځوان کېږي نه سپینږیري کېږي موږ دارو خان څه به کوی درته مې راوستلی کار سره کوي ساعت یې ورسره تېر شکر ته څنګه دا دی فضل زموږ یارم دا دی دلې ورته ګرځي فضل میم دا دی ویل دی دارو خان خوا دی لمونځ کوي نو څه به کوي اوس ستی ساعت ورسره تېر دی دی داسې نه درته وایي زما ته پته یې چاته مور کوئ د دا سړي پیسې پسې پاته دي دا سړي پیسې څنګه یې فضل ښه یې څنګه دی باغور ژوند به ډېر ښه خوند کړي خامخا د دنیا ژوند دی کله به باغونه وي کله به چکر وي کله به تا سره ناست کله به بازار کیسې به ګري پکښې خامخا ای اوس باغون ستا په انډر کې دی دا ما باید ما شرازي نه نو ده ته زه وایم نو ده څه خدای ناجازه وکړه سلام دې نه واچوو یاره هغې تېر سره سلام دې منډو که خپل انډیواله موږ طبیعي وفانو خواهی ته ومې ویلې داروخان دا دې اوس کلتور ورځ افغانستان له دې نه بیاولم افغانستان له دې بیا بیا یې ګرده ما لکه بې غیرته مولوي صاحب ما خالد خلکو ته څښتونه ورکوي زبره وزم په جنت کې اوس یا دا تک سره سیبونه درته راځړېږي نور ته ګسه څه غواړې واه داروخان زنده آباد وسه نو ما ته هم راپسر دا د داروخان د ګور د زیات شلو او وایي دیم سره ګډه واډه کله څه ودرې پر سر د سمه کوم ته کښېنه ښه اوله د ما ته خپله راتړي دا د داروخان چا په پدر کې فضل رښتیا باندې دی وکړي څه په ایزي لوټ کې دی وکړي څه د رښتیا بیا کوي رامله یا نه دی کړی بغیر چیرې ما کوي زما اوس څنګه نو غوټۍ راوته ملک مې دسه جوړ کړي ښه د کمزګي ملک د کمزګي ملک دی راسه جوړ د برشور ملک دی راسه جوړ دا زما شریک څنګه دی نازیي دی څه وایه دا ډېر ښه خلک دي دا فضل خو زموږ یار دی 4-5 کاله مخکې زه وله راغلی یم ویلاګ مې جوړ کړی وله ښه خلک دي حاجي مې ویل دی حاجي ویل دا تا یې زه لیدلی ما ته ولوه د فضل په دوکان کې مې لیدلی حاجي خو نو یاره موږ څه غلطي وسوه حاجي اوس راته بښه شم نه موږ سلام نه ور واچوو حاجي نه خو دا ته راته دغه خلک یاست پر دغه راسي بس تا چې یو غلا کړګي لکه تا چې یو پړه مړه کړګي وای دا تصویر ولا پیژنم سره ته سلام دوه نه تعلیم یو کې اجي هغه د څنګه سر کا کوي آیا ولا ته دا سړی کسر دی دا زنه ولا مده نن څنګه کومه خوشالي کې راوځي نو دته زه ور معلوم څنګه کورونو شولای دي دې په کرای ورکړي راځه د املاو دس بو کتل منځ وکړي دغه د برمه چاله ده ښه چیر ده ششتي وبوی دي ته راځه جنت کې ګرځې نو که څه ته څه غواړې هغه علاقه ګسه پرېږده دا د ستی یار داروخان مې دا د پیدا کړي دا بلتوت ده وکړي عجیب راولم سبا ما ته څه ویل درته راسه ما ته ویلې ولې عجیب اکسن کې راول ورته راځه زه باغ په تا وینم دی ششته باغ دی راځئ چکر در کوم راوله د ده مخ ته ودروه دا دی باغ عجیب تا شئ وای عجیب دله راوله یار دا پر میډیا جی یار شل زه پکړم په قسم په یا بالا نه وګه دا مندس وګه یار دا تمام دنیا کوي اشه په دا باغ کې سپینځي سوي مې دا بشتانه ګرځ سپینه وشته ورسره هغه داس وکړي دا نامي وبید دغه په یادنی کده چنیل کنزګس راځي دا وګه دغه د چالو ده کنزګس دغه د پرسلور شمشي چالو ده سوای نو خو زما اخله دا باغ زما یاره کی وې
اوس موږ ستا مېلمانه یو شپه ایندلې ده خدای مې راوله لا ماښام چې څه خورم هغه به م تېره نو ته چا په در مې کښېنه یاره کوټه د غټ بیټر کې کش هلته ورځئ او څه وایه والله قسم په قرآن قسم په خدای چې د بازار د هوټل چې دراوه څه وایه دومره اختیار لرې ښه مړه ما خو پرېښي ولې خلکو زه تنګ کړم ولې دا داروخان دې څه کړی دی داروخان دې څه ولې چې په یار یې وویل ما مړه داروخان اوس موږ څه د داروخان څه تعویض جوړ کړو د ځان څخه غلجی هم رالی وجد څه یې ویلې غلجی وجد رالی ها ولا دغه ته ویلي ولته ورته دی تو خدا کبه نه پیدا کوي د په مات کسان رال مالیا زه نه وسره زما غوټه نه بلا کوي یا دا شخلای ته وبش کرک او داره دارو دا بالا خو د خوب نه دا موږ داجي د مزدور په کوده چې د میټر دی پټرول پسې کړی یا هغه دغه ما کسان چې دي د مزدور نه دی مزدور غي دای څنګه دی د مزدور په قرآن چې مړی د مزدور قدر پر معلوم دی څنګه دی مزدور سره هغه د خره زی دی نو بخیل دی په لا اله د شي ما رشیه نه خېږي کنه دا د مزدور رشیه پرې کولې دا که دو بود سما دی امروز قانون کریم خوی یا داروخان مجا تا یه موټر سی براده که اول ما د پلار با یه براده که رضا ورځانه چې باندې نو که ته ما اختیار کستانو موټر به ودرو تا دا موټر خو د لې ولر د شپې ورچو یاره نیلو پره وس سوری زلی کار که نن زو هغه بالا د کور پای کړ بس هغه ختم کو بیا واجب لپسې نو نمبر دی کار نه کوي ما باندې کړی دی ته نمبر خلاص کړه بیا واجب لپسې درس سمانه هلته کار نه کوي ها هلته یو فون کار کوي شه بس راسه دا واره موبایل واده ده درای ولې چې دروای واده سراله ولې چې دروای هغه په ما ډریشل کړی دی آیفون می درخصتي کوم وس نه درواخسي واشنه زه بس واده ده دا دی تر مغزه واده او سره کوم ما ته ګور دا غاولنی من دلسي دا رمل میږي والله که دی راوخشي یا تر مغزه واده او سره کوم سراله موبایل خامخا وراتلم بس صحیح دی کاول دی پر میډیا دی و په میډیا کې وان کاول ولې چې کاول بس راوخ بس ټیک نه یا د مور کوته د کینان کې یا غټ موبایل د کینان کې نه راوخ بازی پکوا سم کیمرا بي سم کتابي صحیح دی زه اوس او داس کوم بس ته درځه او داس کوم ولای دې ته ودرې شه د خیر او داس مو وکي ول داروخان دا پښتنه کی وای دا زید ته چادر وشوي زه خو نو مش پیدا کی څنګه دی اجي ساتي ور سره تیر دی داروخان سره ما سرجي ساتي دی خپل مزدوري کوي زه خپل مزدوري کوم شه هغه خدای ډیر ملنګ سړی دی او بیا د تی سره ساتم تیر دی وسه تعارف مو ما نو په تی دوه ځان سره ساتي نو تی به ول په پاگل وزمو خو ستی ډیر تعارف وکي ورا ولې مو به خو مزدور د شي نور کی ولې شجلبي شب سار ناشته شکیسه ستی د ډبو د منځکی برمه ولاله زدراله ماسکه ما برماله لړول د پخپل لړل مار لای څه بکې درندې زو د پخپل لړل ولې داخل ډوډۍ نه درکې ول د ډب والا غس ډوډۍ نه ورکی د منځکی والا ډوډۍ نه ورکی منځکی والا کله برمه شاو خدای د برمه د دی بس دا د دی سیستم د توري وکی چې ول د ډب والا د منځکی والا داخل ډوډۍ غس ورکی دا ولې چې دا یو کپ ترخه چې قران دې کوم د سیټ د کوره کړی مارتل ګر سره ول مالي ورځ کې د شودو چای دی په پیارم دراوړل ولدي ډوډۍ نه ورکي و نه ورکي دا اس اول سړی دا ما برمل لوړوله دا باغله ملوړه دا زه اول کنجوس ته شای زه د دومره وطن صدل عالم دی ما پیزه د ورور په ځل ما پیزه د ما کنجوسی ور معلومه ده دا تا شای وځي پښتنه کی وای دا چې زیت ته چادر وشو یا د پریمان و چادر وشو
اشه ځوانانو د خو بدلې یو کیس میس نه کړی د خو دا خلک تنګي څوک به نه زیر کړ سیندیان خو نه تنګي یو سیندې باندې کله کله کار ولري شه کم وای بل یو د منزله یعنی یو ځای څوک نه د سپاتیش څه چم جوړ سره بیا څه ورته وای چاته څه وایي تاو بابا پلار ځوان چې موږ په کال ورل انډستری مې نه پات دی ولې ول دغه دی کین د ته اصلنګ سره ودا ورته وای دی وای سندېز ګکشین دی ورته اصلنګ سره ولاړ ځافات ها یو جو یو د سوفیا کله ګلی څنګه چې وکا چې نه کوم بیا په غوړه کې وراله ما د چي په دروکله دی را دی ها د ازما یاران دي زپر دی باندې خپل چي کوم ها تو په غو بیا راکې چیز به غوړ راګه درنګ بدی دی تکتی دا ریپیر دا ما بنیا ګوري ته خلک پنځپه اوله ور د پښتنه مخې دی ولمر شپه د لیکو به مش په لس ملمنو ولاګه په کیسه تا شپه د لیکو دی بیا غړې وته خو چې نور نه د سیو په سیو دی مړوم پر پلای لاګي په مول دا مش دته ویلې دا مش دای شای د زړه مشکتی ملامت عجیب مش ملامت مش څنګه زرات غلي دا رنګ مې ویل درسه منډه وسیم دی کتلو ولې ته ودرې دا څوک دی کتلو ما زور منډه کړ ما سم منډه نه تړلې کوچر رالي دغه غواړي کچرا غواړي شاوه کوچای نه دومره شو کی سوا واس خیر موږ وصل منس کو دارو خان زنده‌باد دی اجي دی سیده ودرېږه څنګه ټای وزن شته کوو کلچر معنا وشو اجي کلچر څه معنا یو پارسل نو د کلچر ورځ ده یار کاوونه دی وای کلچر وای وس کلچر معنا چی شته لنګوټي تړل کېدل یار چا تړل نو ته ویل درنه څه کوم پښتنه ما خو دا شو کله چین شو خبر زدر دا اوس هم شنو نو خبر چې گئی کلچر ډیر دی په خبر نه زنه په خبر و هغه وجه چې شته وجه دا چې موږ دا شي سره انټرست بالکل خپل تور کلو میا او تور کلو زنده‌باد دارو خانه تا خو نو پټو کې ډیر په سیبونو شان مال راوړ پټوګه ما ډیر د روز یو پټو واستوا شته و به واپس دی بیا اخر علا ما نه اخله اخله بیا ودی ګلا ختم سینه و بس دا موس دی هغه لنګوټلا پروت لنګوټلا ورکړه داستا به جالي خولي وته ته وتړه ته ور وتړه شوس کار پکې شه کار بیا شروع مزینه به شپږ بجې به بالا ګر درو شه چی دی اشتیا وای ولې په کلچر کې ماته ولې چټي کوي یو راکاږي کچرا دا وس خلک دې څه پرته نه خو څه پای غواړي یار چې شا وو اما چې ولړې تاسو کې نه دی خپل ما چور واچو دي مثلا خپل پټو دي دادی واخه مې غورونه مرته جوړه شه مشکار در سره وک مثلا څه کاغذ کا شه دا دارو خان صاحبونه دي دارو خان ډیر ښه ځوان دي بس ماج لیوانه وای خو نکیدا سره سیبو څنګه نه سی وږي چې بس دا دي خوري شه دارو دا سیبونه دي خدا به دې لږ دا سیبو بس والا تور کول را به دستول مسجر مزګر درځي نو مسجد به ور کول دا د لواو ته په کوم چیرې ته خو دغه چې ټیم پرس کاکا ورشي نو کم سے کم کیسو خراستو کاکا ته دی ورکو استاو د کاکا یاري ودی سسو سوس غره برابر ته والله نه دې ته خطا شه ملک په خو در پریشت نه جوړی دي ختم سو نو خدا نه جوړی د برشور د ته پیدا سو دا تک سره سیبونه دي موبایل چیر چارجوي ځوان شه فزل سوس فزل چیر ته فزل سکی هغه دا کاری ما شو څه کوم خبره ده یا ما ته ماړو فلاس راک ها هو تخلص څه پکوا نور ما دا سر والا شه د خیره برشور خواته راغلیم د برشور سیبونه سیدي هغه په
ټوله وطن کې پاکستان کې د پاکستان سبار هم زما په خیال چې زی ډېر مشهوره دي، ډېر تک سره سیبونه دي. دا حاجي اوس دا دی لګیا دی مارکې پر لګوي. دا سیبونه حاجي چیرې ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ماسټر عظیم د برشور منده ویلې کې یو کوچنی زمیندار یم. دا سیب چې دا ټایم د کږي روان دي د لاهور ته ځي، پنډۍ ته ځي، ګوجرانوالۍ ته ځي، اسلام آباد ته ځي. زیات سایډ پنجاب دی، کراچۍ سایډ ته لږ ځي. د پنجاب په سبب بیا دوري دوبۍ دا خواته به هم ځي؟ هو سکتا ہے. هغه خلک دغه شی کوي، د ټرانزیټ سیستم لري، خو له باغو څخه ډایرکټ دلته هغه شی نشته چې له دې ځای څخه ډایرکټ لاړ شي. له لاهور ګوجرانوالۍ له اسلام آباد څخه یې بالکل. نو دغه دستي د علاقې د سیبو یو کریټ په سوز یا ارتي ته واره کوي دا شی؟ بس مجبوري ده دا چې بل شی دلته کږي نه، چې کوم سیستم نور خلک پر دنیا لري لکه امونه، کیلې، مالټې، هغه شی دلته شته نه. زموږ مځکې لږ دي، کوچني دي، بیا د اوبو زیاته کمي ده. بس دغه یو سیب دی لږ ښه زموږ دپاره ایزي دی، زموږ د وطن د هوا آب هوا مطابق. اوس دا د لیست یو منټ که راشي کفانه بری دغه سیبونه چې اوس ډکېږي دا سره سیبونه دا کم کلو دی؟ دا تور کلو دی. دا تور کلو دی. دا تور کلو دی. دا تور کلو دی. دا ټایم د دغه سیزن شروع دی، د 10 سپتمبر څخه د دغه کټایي شروع کړ، غالبا تر 30 سپتمبر پورې، تر 15 اکتوبر پورې، چې ډېر شاته ولاړ شي، توبه شاته ولاړ شي تر 15 اکتوبر پورې د دغه سیب سیزن. د دې کریټ یو دانه په سوزي مارکیټ در قسمته پورې خبره ده. ښه ښایسته سیب پر اوسه ښکار زموږ یو کریټ په لاهور کې په 13 نمبر باندې چودري ذوالفقار په کوټې کې په 4100 روپۍ تللی دی، یعنی په 4100 روپۍ باندې یو کریټ تللی دی. دغسې نو اوس بیا سټیپ بای سټیپ روان دي تر 3000 پورې هم دا یو ثابت کریټ دی. څومره مخته ځي هغومره سیبونه بیا د دې علاقې د ګرانېږي. بس هغه د آب هوا د وجې څخه چې هغه علاقه یې خږي، سیب دغونه کلر باسي. او په کوم د بار منډیانې چې دي لاهور سه پنډۍ سه دا خواته اکثره د برشور توبې کاکړۍ د دا زیږې سیبونه خلک خوښوي. دا تاسو ورته وګورئ دا سره سیبونه دي، نو دا ټوله بیا هغو ایریا ته ځي. دا سیب دا نو سیب دا تاسو ورته وګورئ دی تک سره سیبونه دي. دا نو د برشور توبې کاکړۍ د دا ایریا سیبونه دي ماشاءالله تک سره. دا ګوره چې کم کلو دی. دا کم کلو رامله؟ ښه داروخان خوا دی لګیا دی، دی د 6 بجو پورې د لې لګیا دی. اوس بیا کار شروع شو، نو د کار په ټیم کې بد کار سړی ډسټرب کوي. سیبونه دا تاسو ورته وګورئ. موبایل کې مې چارج هم سره کم شوی دی. اوس درته د برشور اډې له ځو هلته یو پي سي یو هله شناخته دی، موبایل به هلته چارج کړو، ساعت کې موږ هلته کښېنو، بیا 6 بجو خواته برته داروخان له راځو. دا سیبو ته تاسو وګورئ ماشاءالله. دا یار دی. اشه ډک کریټونه وړی شه؟ د کریټونه 2 دانې. ښه ته د څه کېږه د فضل؟ ښه دا ګورئ دا یوه د سیبو ګاډۍ دا د روانه ده. دا ګرده سیبونه کې اخیستي دي. دا رقسم نه ډېرې د شماره څخه زیاتې ګاډیانې روانې دي. دا لاهور پنډۍ دا خوا